د پاکستان لپاره د تاریخ تر ټولو بد خبر. السلام علیکم قدرمنو لیدونکو، ستړي مه سئ، وخت مو په خیر. که څه هم د پاکستان څخه په دې وروستیو کې د خوښۍ نارې اوچتېدې چې په افغانستان کې طالبان واکمن سوي دي، خو اوس د دې هېواد دننه جنجالونه داسې یو سویې ته رسېدلي دي چې د دې هېواد څخه یې نورې مسلې هېرې کړي دي. د تازه خبر پر اساس په پاکستان کې نور د دې ډول خبرونو د اورېدو حوصله د دې هېواد په صدراعظم کې هم نه ده پاتې سوې. دا خبر د پاکستان د تاریخ لپاره تر ټولو بد خبر دی. نن ورځ د پاکستان په صرافیو او اسعارو په مارکیټ کې د پاکستاني کالدار سقوط یو تاریخي ریکارډ جوړ کړ. د پاکستان کالدار تر ټولو بې ارزښتې کچې ته راټیټه سوه او د یو امریکایي ډالر په 110 کالداري بدل سو. د پاکستاني کالدارې دې سقوط په دغه هېواد کې د اقتصادي ناورین پیل دی. د ویډیو له کتلو مو ډېره مننه. که مو ویډیو خوښ سوي حتماً یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتماً سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله پامه.